افغان طالبانو څنګه ولې 200 پاکستانی طالبان نیولي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغان طالبانو د پاکستانی طالبانو د تحریک 200 غړي نیولي دي. پاکستانی سرچینه یوه پاکستانی سرچینه وایي چې د طالبان حکومت شاوخوا 200 پاکستانیان نیولي چې د پاکستان د چترال څخه افغانستان ته تللي وو. دغه سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دا جنګیالي اوس په زندان کې دي او زیاته یې کړه چې د افغانستان بالفعل چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان غړي له پولې لرې لیږدوي. هغه وویل خو له نتیجهګیرۍ د مخه باید انتظار وکړو او د دې کړنو پایلې وګورو، نو په دې خاطر باید دوی ته د دې کړنو لپاره وخت ورکړو. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو نیونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دوی حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. مجاهد په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې په ملي ټلویزیون کې خپره شوې ویلي چې دا زموږ اعلان شوې پالیسي ده، دا د سولې او پخلاینې ترویج لپاره د افغانستان د ملي ګټو محور دی. مجاهد څرګنده کړه موږ یوازې د خپل توان له مخې له پاکستان سره په داخل کې امنیت کې مرسته کولی شو. پاکستانیان هم زموږ محدودیتونه درک کوي، موږ په پولو کې ورسره مرسته نشو کولی ځکه دا د دوی مسؤلیت دی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې نیت لري په سرحدي ولایتونو کې میشت زرګونه پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي، ځکه ګمان کیږي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو زیاتوالی په دغو کډوالو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پلان په اړه نور معلومات له ورکولو پرته وویل چې دغه کډوال دا مهال په خوست، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې له پاکستان سره پر پوله میشت دي او د پلان له مخې به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی سرحدي کرښې ته لاسرسی نه لري او د پاکستان دننه بریدونو کې ښکېل نه دي.